مننه زرین جانه غزل درته یم تاسو په اجازه وې دا په نه کیسه چې کمربند د تمانچې خلاصوي دا په نه کیسه چې کمربند د تمانچې خلاصوي خان صاحب څوک به دې له دې زویه نږدې خلاصوي دا په نه کیسه چې کمربند د تمانچې خلاصوي خان صاحب څوک به دې له دې زویه نږدې خلاصوي وې نن سبا دور کې چې کوم سړی پیسې وګټي هغه په کلي کې ملک شي مرکې نن سبا دور کې چې کوم سړی پیسې وګټي هغه په کلي کې ملک شي مرکې خلاصوي وی غریب چې ورشي د کوټې نه بهر نه راوځي خو د خان ګاډي ته بیا غبرګې دروازې خلاصوي غریب چې ورشي د کوټې نه بهر نه راوځي خو د خان ګاډي ته بیا غبرګې دروازې خلاصوي وی په عدالت کې د ککار بند شو دا دوه کیسې په عدالت کې د ککار بند شو دا دوه کیسې مننه زرین جانه وی په عدالت کې د ککار بند شو دا دوه کیسې دي بس لنډه دا چې یا تعلق یا پیسې خلاصوي ډېر زبردست په عدالت کې د ککار بند شو دا دوه کیسې دي بس لنډه دا چې یا تعلق یا پیسې خلاصوي وی بعض یارانو نه مې سر او مال قربان شه دواړه او بعض یاران به د خپلې سرمایې بعض یارانو نه مې سر او مال قربان شه مننه زرین جانه وی بعض یارانو نه مې سر او مال قربان شه دواړه او بعض یاران به د خپلې سرمایې خلاصوي وی د نن سبا پیران خو زمونږ په ایمان لوبې وکړې دوه درې ساختونه یو تعویض ورکړي وی دا بندې رشتې خلاصوي د نن سبا پیرانو خو زمونږ په ایمان لوبې وکړې دوه درې ساختونه یو تعویض ورکړي وی دا بندې رشتې خلاصوي او پرون قاضي صاحب ته چا داسې شکایت کړی دی پرون قاضي صاحب ته چا داسې شکایت کړی دی ویلي ساقیان ډېرې ناوخته میکدې خلاصوي او مور مې ویل چې دا شعرونه غزل پرېږده زویه مور مې ویل چې دا شعرونه غزل پرېږده زویه دا به پرګله تا یوه ورځ له حافظې خلاصوي